بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرون او خویندو، نن د حسبنا الله و نعم الوکیل یو داسې زبردست وظیفه درته ښیمه. کلم چې تاسو دا وظیفه کوئ، که یو انسان د بل کس امسایه وي که نه، او هغه هم دا ذکر او دا وظیفه شروع کی، د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل شانه هغه ته خپل ذاتي کور ورکي. او یو انسان دی د هغه غریب دی، لیکن هغه سره مال او دولت نشته، لیکن که هغه رونه خم د وظیفه پابندۍ سره کوي، الله به ورته ډېر زیات مال دولت ورکي، ګاډي بنګلې هر څه ورته الله تعالی ورکي. اوس بعضې ملګري خنداګانې کوي دې پورې، لکه ډېرې زیاتې خبرې ما واورېدې په سوشل میډیا باندې. هغې وایي چې خلکو ته یې ښې خوتې وکړه که نه، نو چې خلکو ته یې ښې خوتې وکړه، نو آیا زه چې خلکو ته د قرآن مجید یو آیات وښیم، آیا زه خلکو ته د احادیث مبارکو نه ثابت یو خبره وښیم، آیا زه خلکو ته د الله جل جلاله د کلام یو آیات وښیم، نو آیا د ستا په دې کلام باندې یقین نشته دی؟ دا صرف هغه خلک درونو د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا کوي. که تاسې پابندۍ سره دا وظیفه وکړئ، زما 100% یقین د الله نه دا دی چې الله به دغه نعمتونه تاسو ته درکړي. نو د خلکو په دغه غلط فهمو کې مه راځئ ښه. کله چې د قرآن حدیث الفاظ وي، د قرآن حدیث نه ثابت الفاظ وي، یا دغه رنګ الفاظ وي د هغې معنی سې وي، یا چې د اسماء حسنی هغه تاسو کوئ، ډېر لوی اثر کوي. دې نه علاوه که یو انسان دی او د هغه روزګار نشته، او د روزګار دپاره د انسان حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه راونیسي، انشاء الله چې ان قریب به الله جل جلاله دته د حلال روزګار ورکي. د روزګار د ملاوېدو دپاره هم ډېره زبردست وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه چې دا به څنګه طریقې سره کوئ او دومره انعامات به تاسو ته څنګه ملاویږي. د ټولو اول د وظیفې الفاظ دا دي: حسبنا الله و نعم الوکیل. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې روزانه د سحر د منځونه پس پابندۍ سره 450 پیرې به دا پابندۍ سره وي. د هغې نه علاوه چې کومه ورځ په تا باندې تېرېږي او کوم وخت درته ملاویږي، استغفار په کثرت سره ویه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او که کیدی شي نو دا ویه: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا خو په ټولو کې بهترین دی. او که دا چاله نه ورځي، نو بیا یې داسې وایي: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او د هغې سره د یو کار بل هم کوي، د خپل وس مناسب دی لږ شاندې صدقه او خیرات خو هم کوي. که دا صدقه او خیرات کوي، د دې هغه فواید هم درته وسویمه. او که چېرته سوالګرې دله راشي، نو سوالګرې د خالي لاس نه پرېږدي او دا وظیفه یې پابندۍ سره کوي. زما 100% یقین د الله جل جلاله نه دا دی چې انشاء الله د دې وظیفې کولو نه پس به الله جل شانه تاسو ته اسباب برابر کړي. که د ستا کور نه وي، همسایې پردي، الله به د خپل کور درکړي. او که چېرته کې ته یو غریب مسکین انسان، الله جل جلاله بره د دې وظیفې په برکت سره مالدار کړي، ډېر لوی مال دولت، ګاډي بنګلې هر څه به درته الله جل شانه درکړي. کامل یقین سره کوه، الله یې درکوي دله ښه. دغه رنګې که یو انسان بېروزګاره دی، کاروبار یې نشته دی، معاشي زندګي ډېره زیاته سخته ده، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی، که هغه بېروزګاره انسان د دې وظیفې ذکر شروع وکړلو، نو الله جل شانه به هغه ته د عزت والا مزیدار روزګار ورکړي. او د دعا کولو طریقه ما تاسو ته ښولې وه چې کله هم د دې وظیفې نه پس دعا غواړئ، دعا به داسې غواړئ: یا الله ما ته د عزت او د حلال او مزیدار روزګار راکړي.
د حرام روزګار نه د عزت او د حلال او مزیدار روزګار راکړي. ان شاء الله چې دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو ټول بند لارې روانې کړي. الله جل شانه به تاسو ته چې کوم د کورونه هم درکړي، بنگلې ګاډي به هم درکړي. الله ته هیڅ ګران نه دي. او د دې وظیفې په برکت باندې که یو انسان بې روزګاره وي الله جل شانه به باروزګاره کړي، یعنی الله جل شانه به هغه ته روزګار ورکړي. یو ډېره مبارکه وظیفه مې درته وښوله، خپله هم کولی شي، هر څوک یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.